بل هغه دا وه چې د خپله د پښتنو سره یې ډېره مینه لرله. د پښتنو به هر یو غلطي هم وکوله او ده به و چې خیر دا ګناه یې کړې ده، شعوري ګناه نه ده کړې او باید ډېرې خبرې ورسره وشي او تشریح ورکړی شي او هغه چې دی ښه لنډومه. او بل یو مهم هغه شی چې و د پښتو ژبې علمي کول و. د ارواښاد کبیر ستوري او د ارواښاد ډاکټر درویزه azakzia هغه اول پوهان و چې په د جرمني کې دوی دغه د ساینسي ژبې د پښتو ژبې ساینسي علمي کولو په باره کې کتابونه ولیکل او دا رښتیا یو ډېر ستر خدمت و چې هر چا ته به ویل چې په مسلکي کتابونه باید ولیکل شي. او په دې ځای کې یو ورځ د داسې یو شعر د هغه نه د رحمان بابا وویلو: ما چې خال د ستا د وریځو په میان ولید، نه بل هسې رنګ امام شته نه محراب، یو کتاب هم په سړبن کې چا ونه کړ برحمانه چې وکړ دا کتاب. یعنې داسې معنا لري چې د هغه وخت نه را په دې خوا د کتابونو لیکلې د قطار یا د جریان هېڅ د منځه تللی دی. او بله مهمه مسله دا ده چې د فضیلت عالم په عابد باندې شوی دی. یعنې هغه څوک چې یو عالم وي یا کتاب ولیکي د ټولنې لپاره خدمت نسبت عابد ته ډېر زیات دی. او د محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشوله چې د عابد او د عالم او د عابد په منځ کې څنګه داسې فرق کولی شي. هغه ورته وویل چې د یو عالم او د عابد منځ کې داسې دی لکه د 14مې ورځې د میاشتې سپوږمۍ چې 14مه ورځ وي او د ستورو په منځ کې، یعنې د رڼا یې دومره فرق دی سره. او یو بل شی چې د ارواښاد په هغه کې ډېر یادولو مهم دی، بعد لر او بر پښتون یووالی دی. د خپل ټول ژوند چې دی د اول نه تر اخره پورې په دې لاره کې چې څنګه کړای شي چې پښتانه سره یو ځای شي، متحد شي. حتی تر دې اندازې پورې چې دی په دې کې سګرټ به هم څکولو، شپې به هم تېرولې او پکې مریض هم شولو. د یو شعر هلته ما ته وویلو، وایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه وو پادشاهان، شپږ اووه پېړۍ هسې بادشاهي وه چې په دوی باندې به ټول خلک حیران. یا هغه پښتانه نور و یا د څوش و یا د خدای تعالی دی اوس داسې فرمان. هره چاره د پښتون تر مغل ښه ده، اتفاق ولر نشته د رحمان. که توفیق د اتفاق پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي لکه ځوان. د ده د مهمو کارونو څخه د ګڼ شمېر فرهنګي ټولنې جوړول و چې هغه تاسو مخکې یاد شول. او زما فکر سره چې دا اوس یو نوی خوځښت دی چې د پښتون خوځښت په نامه سره یادېږي، دا هم د ده د الهام او د ده د پیغامونو څخه دی. نو په اخر کې زه داسې وایم چې د هغه ارزیابي چې دی باید څنګه وشي د قامي مبارزینو د پیغام لنډیز. اوله مهمه یې دا ده چې د دوی د پیغامانو دغه ټول چې دلته عکسونه تاسو وینئ، زما فکر سره د یوه جمله ده چې د لر او بر پښتانه باید سره یو شي. دومه دا ده چې پښتانه د ساینس او تکنالوژي په علم باندې سنبال شي. او د قامي مبارزینو هلې ځلې داسې ارزیابي کولی شو د ساینس د نقطې نظر نه. هغه وخت چې په 1989 کال کې یو استروناوت نایل آرمسټرونګ په سپوږمۍ باندې قدم کېښولو، نو تاسو پوهېږئ د سپوږمۍ قوې جاذبه نسبت مځکې ته یو په 6مه برخه ده. نو بیا یې هغه داسې یو خبره یې وکوله، وایي د یوه سړي لپاره یو کوچنی ګام دی، د یوه سړي لپاره یو کوچنی ګام دی، خو د بشر لپاره یو ډېر لوی ګام دی. یعنې دغه قدم چې په سپوږمۍ واخیستل. زه خپله داسې وایم د قامي مبارزینو پیغام د یو پښتون لپاره یو کوچنی ګام دی. د قامي مبارزینو پیغام د یو پښتون لپاره یو کوچنی ګام دی، خو د ټولو پښتنو لپاره یو ډېر لوی ګام دی. ډېره مننه.